د قیامت د ورځې زلزله دا ډېره خطرناکه ده دا داسې زلزله ده کومې مور خپل ماشوم بچی شیدو ته اچولی دی هغه بېګیر غورځولی بېګیر وي د یو مور په نس کې به حمل وي د حمل دردونه ډېر سخت دردونه وي دغه حمل دردونه به تېر سوي وي د حمل به یې غورځېدلی دا به په خبره دی وترى الناس سکارا خلق به وینې سړی چې وایي یو وحشتناکه ورځ سړی چې وایي نشه یې کړې الله وایي وما هم بسکارا دا نشه نه دي دا خلق دا د الله د عذاب څخه په دا ورځ باندې مځکه جټکې خوري بیا دلته انسان که بیدي د خوب راکشي دا څه حال دی زغلی څوک په کاروبار باندې اخته یو دم جټکي چې و خدای داسې پېښ الله وایي د دغه ورځې څخه وویرېږه اوس خو هېڅ شی نشته لمر پر خپل حال ولاړ هوا نارمله ده ورځ د کاروبار دی پیسې دي کور دی هر څه لرې د خدای نافرماني ته ملاتړه کوي انسان د نسیان څخه جوړ دی په ښو حالاتو کې همیشه ربي په ښو حالاتو کې همیشه ربي مګر کله چې د الله د لوري یو جزع فزع ورباندې راشي یو درد ورباندې راشي یو ویره ورباندې راشي یا الله ما معاف کړي ما معاف کړي لیکن کله چې الله یې معاف کړي هغه عذاب هغه ویره ادرناک شی ځینې لرې کړي بیا دی د خپله ګناه ده لهذا د انسان دپاره لومړی شی دا دی اتقوا الله حق تقاته د الله څه وویرېږه ته که په خپل کاروبار کې یوې روپۍ دوې روپۍ درې روپۍ درواغ وایې الله څه وویرېږه ته که د بل مسلمان په مزدوري کې غلا کوې د خدای نه وویرېږه ته که د مزدور په حق کې غلا کوې پیسې ځنډوې د الله نه وویرېږه ته چې د خپل بچانو سره ظلم کوې تعلیم نه په کوې قرآن نه په زده کوې د الله څه وویرېږه دا خپل زندگی ټول پر دې قیاس کوي یوه ورځ ځان یوازې کړه دا خپل سر ګریوان ته شوه که او وګوره چې ما آخرت ته څومره تیارې کړی یو صحابي څخه څوک پوښتنه کوي وایي که تا ته یو څوک دا وایي چې سبا ته مرې ته به کوم عمل وکړې هغه ورته زه هغه عمل کوم چې اوس کوم هغه وایي څنګه وایي سبا ستا د مرګ اډر رالی چې ته پانسۍ کېږې مرې ته څه عمل هغه ورته زه کوم عمل چې اوس کوم هغه کوم هغه وایي زیاتوب نه کوي وایي وایي ولې وایي زه هره ورځ داسې بولم لکه اوس چې مرم نو زه خپله ښه عمل ستا څه خیال دی چې په دا موږ دې ناستو خلکو کې یوه ته پیغام راسي چې یوه هفتې مابعده ته مړ کېږي ته په خپل نفس او ایمان او په قسم باندې وایست دا سړی به د مسجد ته د باندې ووځ که الله وحشه لیکن په موږ تیز کې څوک ماته ګرنټي راکوي چې د جمعې د لمانځه وروسته د دعا پورې زه ژوندی یم ما دپاره پخه پرته ده څوک یې لري ولې داسې کوو دا د انسان دی کله چې الله جل جلاله موږ ته وایي چې قرآن یو آیات ولوله لس نیکۍ در کوم یو آیات نه یو حرف دوه ووایه شل نیکۍ در کوم لیکن موږ نه وایي د دې بند پرته دي په کور کې مېز یو څه ټوکران مې پر پیچلي دا مې عزت ورکړی وي مچه کو راواخ بس سترګې کښېږ درته کښېنه لیکن که د یو وخت زمانې بادشاه وایي چې که په پلانکي سړي یوه ډبره راپورته کړل راوړل در پلانکي ځای 10 روپۍ که دوې ډبرې وې 60 روپۍ ستا څه خیال دی په دا ورځ باندې 100 کیلو ډبرې پر ده درې نیسي نغده ده چک دی د آخرت پر نغد او پر چک موږ ایمان نه لرو که هغه زموږ سره داسې غم را سره وای همداسې یقین را سره وای لکه څنګه چې په دنیا کې یو 10 کال لارې نوټ موږ ته خلک راکوي بیا به هېڅوک د دې آخرت څخه غافله نه وای